دغه 1940 ناول لاکثرو ناولونو څخه متفاوت نوم لري. نوم یو عادت دی او هغه هم یو کال ته اشاره کوي. تاسو ول چې ناول په 1940 کې لیکل شوی دی، نو په دې حساب باندې ناول د راتلونکي 40 کلونو په باره کې دی. 1940 هغه کالو چې 40 کاله وروسته به راته. دغه نوم هم غیر متعارف نوم دی. څنګه دغه نوم ولې په شي دی؟ دا ښکاري چې د لیکوال هدف دا و چې په 1940 کې چې کوم حالت روان دي په سیمه کې، په اروپا کې، خصوصا په انګلستان کې، هغه خلکو ته وشي. خو کله چې موږ ناول ولولو د 2015 کال پیشبینی کړی دی. او بخښئ، نو دا یو پیشبینی کوونکی ناول دی. پیشبینی کوونکی ناول دی، خو دغه نیټه د دې لپاره ورته ټاکلې ده چې هغه وخت یو تصویر خلکو ته وشي. خو د دې ترڅنګ باندې دغه حالات چې په هغه وخت په اروپا کې حاکم وو، دغه په نتیجه کې کوم بدلونونه رامنځته کیږي، مثلا په 2015 کال پورې هغه خلکو ته وشي چې مثلا کومدا حالي نو داسې بس کومدا حالي نو آینده ژوند یا راتلونکي ژوند به دغه سیاست دی. د دې څخه دا معلومیږي چې د په دې شدت سره دغه وخت او زمان هغه نظامونه په دې شدت سره غندي، یعنی غواړي چې د دیکتاتوري او د زورواکۍ او په زور د حکومت کولو ریښې د ځمکې د کورې څخه وباسي. ښاغلی پیژاند، ما چېرته لوستي وو چې جورج اورول خپل دې ناول ته 1940 کال ته یو بل نوم هم غوره کړی و. د ورباندې نوم ایښی و چې وروستی اروپایي انسان. دا خبره دقیقه ده؟ دا خبره بالکل دقیقه ده. د غوښتل چې لومړی کې دغه ورکې، او جالبه خدا ده چې زه په دې باندې خبر نه وم د دې موضوع باندې چې یو وخت د ناول ممکنه نوم هم دغه و. ما چې کوم ژباړه کړې ده هغه خپل کتاب ته مې دغه اصلي نیټه ما په سریزه کې یادونه هم کړې ده. اصلي نیټه نه ده ټاکل، ځکه چې ما فکر وکړ چې یاره په افغانستان کې خو د لوستلو کلتورم ډېر کم دی، او هغه بیا چې یو جذاب یا په زړه پورې سرلیک اثر ونه لري، خلک به ممکن ډېر ونه وایي. نو دغه ضرورت ته په کتو سره ما دغه ژباړل شوي ناول نوم وروستی سړی کړی دی. هغه اروپا مې ورته دغه کړی، او دا شی دې نه ولوستی؟ دا مې نه ولوستی. دا یو په زړه پورې تصادف دی زما لپاره. او وروستی سړی چې دی دا مې هم داسې ټول یعنې زما د ذهن زېږنده نه ده. دلته وروستی سړی د ناول په ترڅ کې د یو فصل یا چپټر نوم دی، سرلیک دی. ما غوره وګڼل چې راسه دغه نوم ورته غوره کړی چې هم جذاب سي او هم ډېر لوستونکي ځان ته راوبولي چې خوند ورکړي دغه څخه. او دغه د بلې خوا څخه دغه اصلي پیغام چې د ناول دی هغه هم دغه یو شی دی چې یو سړی دی چې مبارزه کوي د یو نظام پر ضد باندې، او یوازې مبارزه کوي. خلک ورسره د ناول په ترڅ کې خلک نور ملګري ورسره وینسټن سمیت چې اصلي کرکټر دی د ناول ورسره یو ځای کېږي، او نور خلک په دروغ باندې او په دوکه باندې ورسره ځای کېږي. د معشوقه چې د جولیا هغه مور سره یو ځای کېږي، خو اخر ته وروسته دغه کېږي چې هغه ګوند ته وفاداره ده. د وخت حاکم ګوند ته چې په هغه وخت کې یوازې د انګلستان هېواد 2% وګړو نمایندګي کوله، یا 2% وګړي جوړوله. دا ناول 1940 یوه داسې زمانه او یوه داسې دنیا ښیي چې نړۍ د درو قدرتونو په منځ کې ویشلې ده، او دا درې قدرتونه چې دي په خپل منځ کې هم جنگونه او جنجالونه یي، او ضمناً په استبداد او په زور او په ظلم باندې حکومت کوي. یوه ډله یي هغه ډله د نورو په سرنوشت باندې لوبې کوي. او مخکې چې اشاره ورته وسوه د دې ډلې مشر همغه بیگ برادر دی، او هر چېرته د ده عکسونه یي او باید د ده تعریفونه وسي. خلک وایي چې دی ډېر ښه سړی دی، ډېر سم سړی دی، ډېر نیک سړی دی، ډېر لایق سړی دی، د ده کارونه ټول د خیر کارونه دي. او د دوی د تبلیغاتو، د دوی دغه پولیسو دغه چې هر چېرته جاسوسان دي او دغه بد حال دی او فشار دی په خلکو، دا خلک هم تسلیم کړي دي. خو په دې منځ کې یو سړی راپاڅي چې هغه وینسټن سمیت نومیږي، او دی وایي چې او بابا دغه خبرې خو غلطې ماته معلومیږي،
دغه یو ډله دی یو سړی دی یو ګوندی او دوی د ټول سم او ټول خلک دی دوی مني داسې خو نه کیږي. دا خبرې غلطې دي. نو دای موږ د ناول اتل ګڼو. تاسو وویل چې دې سړی یو معشوقه هم لرله جولیا. تاسو ویل چې دا جولیا بیا دا هم به د ګوند او د حاکم نظام جاسوس راخیسي. بله اول کې د ته ځان دای هغه په عمومي غونډه کې ویني په داسې حالت کې د لومړي ځل لپاره ویني چې هلته د ګوند یو مشر بیگ برادر نه یو بل استازی دی چې هغه دغه د لارې ټیلیسکرین چې دی دا هم د یو ځانګړې اصطلاح ده چې لومړي ځل لپاره په دا ناول کې کارول شوی د ټیلیسکرین یو داسې یو آله ده چې هم خلک دغه د لارې څخه کنټرولېدای سي، هم خبرې ورسره کول کېدای سي، هم ته خبرې ورسره کولی سي چې ګور دا په ټکنالوژي په زمانه کې په ساینس کې دروسته پر عمر داسې شی په دې نړۍ کې نه لرو چې هم ته وګورې هم خبرې ورسره وکړې هم هغه خبرې ورسره وکړې. یعنې د څار یوه وسیله ده. د څار یوه وسیله ده چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې مستبد دولت د ټکنالوژي او د تخنیک په مرسته باندې هر څوک څاري او له هر چا ځان خبر ساتي او پر هر چا امر کوي. هر چېرته جواسیس دي او هر چېرته څارګر خلک دي او غواړي چې د خلکو فکرونه په کنټرول کې واخلي. شان دا جولیا بیا هم د نظام جاسوس اخیسي. بله نو اصلي خبر تکرار سو جولیا په داسې دغه کې چې پر سکرین باندې یو د ګوند یو مشر خبرې کوي او هغه دغه کېږي خلک ټول هغه شعارونه ورکوي، خلک ورسره بدرګه کوي. خو په دې منځ کې د جولیا احساسات راپارېږي. جولیا ټیلیسکرین باندې کوم نفر خبرې کوي هغه په هغه باندې یو کتاب ورڅخه د مطالعې لپاره په کتاب باندې ټیلیسکرین ولي او ډېر احساساتي کېږي، هغه ته بد رد وایي. نو په دغه وخت کې د وینسټن سمیت پام نجلۍ ته اوړي او خو بیا هم ډېر شکونه پر کوي، ډېر دغه پر کوي چې اعتبار نه کوي. شغله پیژن د استبدادي ټولنو یو خصوصیت دا دی چې هر انسان په بل انسان بدګمانه وي. زور ظلم او استبداد همدا خصوصیت لري. خلک باید یو بل ته د زړه خبره ونه کړي، په یو بل باید شکمني. هر حال نو دی هم په جولیا باندې شک کوي چې دا ولا په دې کې څه چل دی، یوازې دا نمایش ورکوي، د زړه خبرې نه دي. دا زموږ حال معلوموي، زموږ حال معلوموي او د هغې څخه یو بل دغې چې هغه په غیر مستقیم ډول دغه مشر ورور یا د بیگ برادر د ګوند یو برخه د ځوانانو یو ګوندي دغه یو کمربندي سور کمربندي د ملاتړ لري. دغه ګوند نشه دا چې څوک چې دغه ګوند غړیتوب لري هغه کمربند تر ملاتړي دا مشخص کمربند لري. د چې وګوري چې ولاده خو د مستقیما په ګوند کې ومنه ده او د ځوانان په دغه کې چې تر ډیره پورې د ګوند پالیسي د کې د څرخه امکان لري چې مثلا یو دم چې احساسات راوپارېږي او هغه ته چې بد رد وایي. نو شک پر کوي خو په دې ترڅ کې د ناول په ترڅ کې څو ځل په غیر مستقیم ډول د ډوډۍ خوړلو په ځای کې دغه سره ګوري او دغه کېږي. خو اخر ته چې نتیجه د لاسه کېږي چې د ناول په پای کې نتیجه راخیږي چې دا هم دې ته وباداره نه وه او مستقیما ورته وایي چې ما سره خیانت کړی دی. نو په دې معنی باندې چې دی یوازینی کس چې مبارزه کوي او ډېر شکنجه کېږي، هلته برقي چارجونه ورکول کېږي، دغه کېږي ولاتوکوب کېږي. یو وخت داسې حالت رسېږي چې تقریبا خپله حافظه د لاسه ورکوي. په اخر کې د ناول په پای کې ډېر جالبه ده که لوستونکي کې داسې ولولي چې د هېڅ نه پوهېږي چې څه وکړي، خو بیا هم مبارزه کوي او په اخر کې یو ډول د دې لپاره چې د ډېر دردونه ولیدل، مثلا په زندان کې پاتې شو او په غیر قانوني ډول په غیر انساني ډول د سره چلند اوس په زندان کې بیا د خپل حافظه د لاسه ورکوي، د زندان چې راوځي بیخي یو بل سړی راوځي د زندان څخه. د ناول پای همداسې دی. د ناول پای همداسې دی. په اخر کې د ناول په پای کې د سترګو څخه دی په یو قهوه خانه کې قهوې په یو دکان کې ناستي، خبره معشوقه ورته راځي چې ځای وخت ټاکلی چې موږ به دلته سره ګورو تر زندان وروسته. په دې وخت کې دوی دغه سوي ظاهرا دواړه بندیان سوي، خو جولیا بندي سوي نه، پولیسو دواړه نیولي په بیل کوټو کې. دغه دی فکر کوي چې جولیا بندي ده
اما اصلي بندي دی هغه د پولیسو لپاره یو کار کوي، هغه یو شی نمایش ورکړي. نو بیا هغه ورته وایي چې دا ټول چې ما سره وکړل دا ما په چم او په فریب کې سره ما ته تفریب درکړی دی. نو بس په دا کې ختمي او د سترګو څخه اوښکې راځي او خپل دا جمله نه دغه کې خو لیکوال وایي چې په اخري ناول ورته جمله ده چې د مشر ور سره مینه کوي. ښاغلی پیژاند، تاسو د ناول یو ډول خلاصه هم ولوسته وامروله. یو قسم ناولونه دي اوتوپیایي ناولونه ورته وایي، هغه د آینده پیسه کې خبرې کوي یا یو ډیره لري جزیره یو بل زمانه یا یو بل مکانی الته دنیا ګل او ګلزاري هغه مدینه فاضله الته جوړي. داسې ناولونه شته. دغه اثر 1984 په دې حساب ویلی سو چې یو ضد اوتوپیایي ناول دی، یعنی یو آینده سنجایی، یو غایب مکان و زمان سنجایی تصویرایی، خو په ځای د دې چې له خوشبینۍ ډکې له بدبینۍ ډک دی. یو خو دا خصوصیت پکې ولیدو. بل تاسو دلته اشاره وکړې ځینې وسایلو ته. هغه وسیله څه نومې ده؟ ټیلیسکرین. نو دا داسې یوه وسیله ده چې په هغه زمانه کې نه وه څه چې اوس هم نشته. نو په دې کې یو قسم د ساینس فکشن برخه هم شته. بالکل. ساینس فکشن ناولونه چې دي د ساینسي ترقۍ د ټکنالوژي د ترقۍ په بنیاد باندې په خیال کې یو داسې زمانه یا یو داسې ځای ترسیموي چې اوس زموږ ذهن په اسانه منلی هم نسی، خو د خیال په زور جوړوي. زموږ ذهن په اسانه منلی نسی او په آینده کې امکان لري چې داسې شی رامنځته کړي. د ناول چې دی هم له علمي تخیلي ناولونو سره یا له ساینس فکشن ناولونو له کورنۍ سره ارتباط لري په دې حساب، او هم یو قسم اوتوپیا ده خو منفي اوتوپیا ده، ضد اوتوپیا ده، یعنی یو داسې غایب زمان و مکان ترسیموي چې هغه له بدبینۍ ډک دی. دغه دوه خصوصیت ما پکې تشخیص کړل. نور تاسې څه ویل غواړئ؟ بالکل. په دې باندې زه چې کله د کابل پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي کې محصل وم د انګلیسي په څانګه کې، او دا ناول د لومړي ځل لپاره ما هلته ولوستی. زما استاد و د ادبیاتو د مضمون استاد مې کارولین نومېدل، هغه د انګلستان د هېواد څخه وه، هغلته ماسټري کړې وه په ادبیاتو کې ډېره وارده وه. نو دغه مواد دې موږ ته برابر کړي وه او دا ناول یې موږ ته را کړی و چې موږ ته دنده را کړې وه چې در لوستلو وروسته پورې به تاسو په دا ناول باندې یو لیکنه کوئ، خپل نظر به څرګندوئ او دغه ناول هغه جوت اړخونه به په ګوته کوي، هغه به تحلیل او تجزیه کوي. نو هغه وخت ما په دې باندې چې کله دغه وکړله خپل مقاله ایسې چې مې ولیکله، نو په دې دا ناول ما داسې یو تعریف کړی و چې دا یو ټولنیز، سیاسي او ساینس فکشن یو ناول دی، چې دا داسې یو ناول چې درې موضوعګان په یو وخت کې په ځان کې رانغاړي. نو بیا هغې هم را سره منلې وه او دا نظریه یې خوښه کړې وه، دا جمله یې ډېره دغه کړې وه چې یعنې په درو جملو کې دا یې منلې وه چې ما دغه تر یو ځایه توانېدلی وم چې دا ناول را لانډ کړم، را خلاصه یې کړم، لوستونکي ته یو تصویر د ناول کښېږدم. ښاغلی پیژاند، 1984 کال راغی او تیر سو، او په هغه کال هم دا دی 24 نور کلونه تیر سو په 1984 کال باندې. خو جورج اورویل چې دنیا څومره وحشتناکه، څومره له استبداد او له ظلم ډکه ترسیم کړې وه، موږ په هغسې دنیا کې نه اوسو. اوس خلک نسبتا ډېر آزاد دي، فردي حقوق په دنیا کې ورځ په ورځ ډېر سوي دي. په کوم وخت کې چې د ناول لیکو، شوروي اتحاد یو مستبد ملکو، یو ګوند پکې او د یوه ګوند او د یوې ډلې خبرې به په زور او پرځا منل کېدلې او نور خلک مجبورو چې د ګوند هره خبره ومني. که به دوی هر څه وویل هغه به حقیقت و. توره له دوی سره به، ټانک له دوی سره و، توپ له دوی سره و، له د یوه ګوند سره. په نوره دنیا کې هم استبداد ډېر و، افریقا د استعمار لاندې وله، په اسیا کې وضعیت خراب و. خو اوس چې موږ په کومه زمانه کې اوسو، په دې کې خلکو ډېر حقونه ترلاسه کړي دي. خلک د رای حق لري، انتخابات کیږي، خلک دا حق لري چې په خپله خوښه د خپلې رای له لارې یو حکومت وټاکي. د دنیا په اکثرو سیمو کې اوس حالات داسې دي. نن سبا خو دغه یو بله اصطلاح ده وایي د عربو پسرلی
په عربو ملکونو کې هم انقلابونه شروع دي. هغه حکومتونه چې په زور چلیږي او یو ګوندي حکومتونه وو هغه ړنګ شول، لکه په مصر کې یا د ړنګېدو په حالت کې دي. او جالبه خبره دا چې د نن موږ تاسو خبرې کوو د مصر ولسمشر حسنی مبارک محکمې ته دغه کې د لومړي ځل لپاره محکمې کې ځای دی. او جورج اورول هغه کوم وحشتناک حالت، بوګنونکی حالت چې په خپل ناول کې په 1984 کې ترسیم کړی دی، او لکه څنګه چې تاسو وویل هغه مبارز انسان وینسټن سمیت هغه په خپل مبارزه کې کامیابیږي نه، داسې یو حالت دی. نو څنګه آیا ویلی سو چې د ده ویرې رښتیا نه سوې، او یا بلعکس داسې نه سو ویلی چې که د جورج اورول غوندې خلک نه وای چې دنیا ته یې دا اخطارونه ورکړل، دنیا ته یې ټکان ورکو چې ګورئ دغسې حالت هم را روان دی، نو نظامونه به بیدار سوي نه وو، نو ولسونه به دومره بیدار نه وو لکه اوس. آیا داسې ویلی سو؟ بالکل. زه ستاسو دغه دویمه خبرو سره تر ډېر پورې جوړ یم. زه فکر کوم که د جورج اورول په شان باندې کسان په نړۍ کې نه وای او ستر لیکوالان نه وای، وضعیت به داسې نه وای لکه دا اوس چې وای، تر دې به بدتر وو لکه اوس چې دی، تر دې به بدتر وای. او خصوصا د نړۍ په درېیمه نړۍ کې یا د نړۍ په درېیم لاس هېوادونو کې به وضعیت ډېر خطرناک او بدتر وای. او هغه حالت به تقریبا ست کولای چې جورج اورول په خپل ناول کې پیش بیني کړی دی. نو زه فکر کوم دغه د ادبیاتو یو زور او قوت هم دی، او د ادبیاتو اصلي هغه رسالت هم دغه دی چې خلکو ته بیداري ورکړي، خلکو ته شعور ورکړي، او خلک د راتلونکي د ښې راتلونکي لپاره وهڅوي. جالبه دا ده چې په دې ناول کې داسې شیان شته چې هغه زموږ په ټولنه کې بیخي ته فکر کوي چې د افغانستان یو کیسه ده، یو داستان دی. هغه بمونه، وژنې، بېګناه کسانو د منځه وړل، دا ټول هلته ترسیم شوي دي. وبخښئ پیژان صاحب، په همدغه ناول کې 1984 کې زما په خیال یو خصوصیت هم دا دی چې اعدام پکې ډېر اسانه دی. بالکل. چې دا خصوصیت متاسفانه په افغاني ټولنه کې هم ډېر دی. وژلو ته ډېره سودایي چې یو څوک له ژونده محروم په وړه خبره باندې. او ځکه چې وایي کله چې د منطق ژبه بنده سي نو بیا ټوپک ژبه چلیږي. ډېر وړاندې به نو د 10 کلن تاریخ وګورو، عین شی په عین فارمول باندې دلته مسته. څوک چې د ګوند خلاف وي هغه په مرموده توګه د منځه وړل کېږي، ولو چې په ګوند کې دننه کڅون په ګوند کې دننه کار کوي، د ګوند غړیتوب لري، او کله چې وخت د ګوند یو د اعتماد وړ کس و هغه ورکیږي، او دغه کې دی بیا دلته یو اصطلاح ورته کارولې ده چې هغه ته موږ بړاس ویلی سو، وایي پلانکی بړاس سو. بیا په دې کې بیا جالبه خبره دا ده چې څوک چې بړاس سي، څوک چې د له منځه ولاړ سي، دغه په باره کې باید هېڅ خبره ونه سي. د هغه په باره کې بیا د مرګ وروسته، د وژل کېدو وروسته، د ورکېدو وروسته، د تم کېدو وروسته د یو چا باره کې بیا خبرې کول ته جرم ګڼل کېږي. یعنې څوک به پوښتنه نه کوي چې پلانکی څه سو، پلانکی سرنوشت څه سو، ولې داسې سو، دا بیا جرم ګڼل کېږي. ښاغلی پیژان، د استبدادونو یو خصوصیت دا دی چې له خلکو نه یوازې ژوند اخلي، بلکې په تاریخ کې حضور او ژوند هم ور ختمول غواړي. بالکل. دا شی په ناول کې ډېر په څرګنده توګه انعکاس ورکړل شوی دی، په دې باندې ډېر لیکنه شوې ده یا ډېر مخته دا موضوع بیول شوې ده. په دې کې دا ګوند غواړي چې نه یوازې چې راتلونکی او اوس حالت کنټرول کړي او تصحیح کړي او د ګوند په ګټه باندې حالات وڅرخي او خلکو ته یې وښیي په جعلي توګه باندې، په مصنوعي توګه باندې، بلکې هغه غواړي چې تیر وختونه هم د ګوند په ګټه باندې تمام کړي. دا ډېر جالبه ده. وینسټن چې د ناول اتل دی، هغه خپله د ګوند سره کار کوي، په وزارت کې دغه کې وظیفه لري، او د ده وظیفه دا چې په اخبارو، ورځپاڼو، مجلو او کتابو کې چې کومې خبرې د ګوند په تاوان یې هغه اصلاح کړي، او که د اصلاح وړ نه وي، مثلا ډېر دغې د ګوند په خلاف آثار یې هغه بیخي له منځه یوسي. بیا دلته یو د چوکۍ باندې ناستې کار کوي، بیا څنګ ته د اور یو کوره ده چې دغه یو منفذ لري، بس د ټول دغه اثار ورته ور اچوي او د منځه وړي. او که نه بیا یو ایډیټر شته، بس د ورځپاڼې او د چاپېدونکي اثر ټول دغه کوي، څاري، او چې کله د ګوند په دغه باندې په نف باندې شوي نه هغه د ګوند په
ګټه باندې په څرخي بیرته ایډیټي بیا بیرته سباغه اثر ټولنې ته وړاندې کوي چې ترڅو خلکو فکر ته تغیر ورکړي د ګوند په ګټه باندې. نو دا شی ډېر جالب په دې کې دی چې دوی اته تیر وختونه هم چې دا هم د یو د پام وړ ټکی دی چې په ناول کې چې تیر وختونه هم تصحیح کوي، یعنی په درې حالتونه چې موږ تاسو پر کې کار لرو چې یا انسان ورته تیریږي چې هغه تیر وخت دی او حال دی او راتلونکی ده. په دې درې واړه باندې غواړي چې حاکم اوسي، قبضه ولري. کارکتونکي وایي چې دا ناول خصوصا د کمونیزم په ضد لیکل شوی دی، د شوروي کمونیزم په ضد لیکل شوی دی. یوه به ماضي هم همداسې جوړوله چې د دوی له اوسنۍ مفکورې سره برابره وي، حال خو یې طبعا په خپله ګټه بدلو او آینده یې هم داسې ترسیموله چې دنیا به خامخا هغې خواته ځي چې د شوروي کمونیست ګوند یې غواړي. بالکل د دنیا آینده به هماغسې چې دوی باور ورباندې لري. جورج اورول د استبداد د خصوصیت ته هم اشاره کوي. تاسو وویل چې د ځینې داسې اصطلاحات وضع کړي دي په دې ناول کې چې هغه بیا ډېر مشهور سول. من جمله ښاغلی پیژاند یوه اصطلاح ده د په همدې ناول کې د فکر پولیس. نه پېژنم چې تاسو په پښتو کې څه ترجمه کړي. ما د فکر پولیس یا فکر کوم فکری پولیس د څه شی ترجمه کړی دي. یعنی په استبدادي ټولنو کې د حکومت لخوا او د واکمنو لخوا د ځینو کسانو وظیفه همدایي چې خلکو ته په لوی لاس فکرونه جوړ کړي، که فکر یو څه بل رقمي هغه ور بدل کړي، یا په زور یا په رضا یا د تبلیغ له لارې یا د سوټي له لارې یا د توري له لارې یا د فشار له لارې یا د ویرولو له لارې. خو خلک باید صرف هماغسې فکر وکړي لکه د زور خاوندان چې غواړي. بالکل په دې ناول کې د پولیسو دنده چې د خلکو فکر کنټرول کړي. پولیس غواړي چې مثلا که یو څوک د سړک پر غاړه باندې وویني او هغه داسې خفه غوندې ښکاري، دی هغه راګرځي چې څه علت دی، ته ولې خفه یې، حتما د نظام مخالف یې او د نظام سره جوړ نه یې او د ایالت سره جوړ نه یې. بیا تحقیقات ورڅخه د څېړنې لاندې دغه کوي، هغې ته شکنجه کوي او بالاخره د منځه وړي. نو دا داسې یو شی دی چې د خلکو ذهنونو باندې واکمني کول په اوسنۍ نړۍ کې اول خو ممکن نه ده او بیا که ممکن ده د دیکتاتوري هغه تر ټولو بد شکل به فکر باندې همدغه چې خلکو فکر کنټرول کوي. دا شی موږ تاسو په د هېواد حالات سره ډېر سر خوري. موږ که تاریخ ډېر شو داسې حالتونو سره ممکن مخ سوي یو. دا بیگ برادر چې دی په اول د ناول په سر کې وینسټن په دې باندې باور لري چې یار دغه سړی ستا که نسته، که دا یو خیالي څېره ده چې دغه او بیگ برادر یا مشر ورور چې دی د روسو پورې چا نه دی لیدلی، داسې څوک دی چا لیدلی نه دی، خو حکومت کې پر خلکو باندې واکمن دی او خلک ورڅخه ډارېږي. داسې یو شی په دې ناول کې شته. او خپله د ګوند کې چې هغه کسان یو غوم نه دی لیدلی، هغه کله کله ګوند ته ډېر وفادار کسان دا شک ولویږي چې دغه مشر ورور چې دی موجود دی، که موجود دی چیرې دی اوس پر موږ. او ښاغلی پیژند همدغه شکونه د لوی ورور په حیثه کې، د رهبر په حیثه کې، د لیډر په حیثه کې، د واکمن او مستبد واکمن په حیثه کې، همدا شکونه په خپله د استبدادي نظام په ګټه دي. یعنی هغه څوک چې دا نظام چلوي دا عادي انساني موجود نه دی، دا یو فوق العاده غوندې شی دی، دا تا نه دی لیدلی او دا یو بل څوک دی، دی داسې خصوصیات لري چې ته نه لري. له دغو لارو په حقیقت کې غوښتل کېږي چې عادي خلک مطیع او آرام واوسي، عادي خلکو ته وویل سي چې تاسې پسونه یاست او هغه چې د چوپانۍ حق لري هغه بل څوک دی. ګمان کوم دغه جورج اورول چې څه وایي دا د استبدادي نظام د ماهیت په افشا کولو کې لویه برخه لري. بالکل دی هېڅ کله نه پوهېږي چې مشر ورور موجود دی که نه دی. او بله خبره دا دی چې هغه شعارونه چې دوی ورکوي د ګوند درې مهم شعارونه چې دي، مثلا جګړه سوله ده، دا شعارونه چې تاسو همیشه باید په جنگ اوسئ. که غواړئ د ګوند یو شعار دی، د ګوند یو شعار دی جګړه سوله ده. یعنی که تاسو غواړئ چې سوله ترلاسه کړئ باید په جګړه کې اوسئ او د جګړې د لارې سوله رامنځته کړئ. وروسته اورول نه ډېر وروسته دا موږ هم په خپل ژوند کې دا شعارونه واورېدل. بالکل وایي د جنگ د ختمولو لپاره جنگ. ګمان کوم اورول غواړي چې د استبداد د منطقي افشا کې، د استبداد په فکر کې او د استبداد په دلایلو کې تناقضات افشا کې. یعنی
دوی چې دی بې معنا خبرې کوي خو په زور یې په خلکو مني. ګمان کوم دی دا ویل غواړي خو دا داسې یو شی هم دی چې بالکل یو خیالي خبره ده. یعنې دا شی دی چې په واقعیت کې ریښه لري. کېدای شي ډېر خلک یې چې پر سوله باندې باور ونه لري او د جګړې هر څه پر دې باور وي چې هر څه د جګړې د لارې او د جنګ د لارې او د تشدد د لارې او د وژنو د لارې. یو شعار پیدا شو د دې ګوند د دې واکمن ګوند چې جنگ سوله ده. بل شعار څه شی دی؟ بل شعار دی خپلواکي غلامي ده. یعنی تاسو باید غلامان اوسئ چې خپلواک اوسئ. یعنی تاسو باید د حاکم ګوند ټولې خبرې ومنئ، په پټو سترګو اطاعت وکئ چې د سم ژوند څښتنان سئ. کني ناممکنه ده. بل شعار څه شی دی؟ یو بل شعار دی چې بېخبري ځواک یا پیاوړتیا ده. هر څومره چې بېخبره یاست هغومره ښه یاست. په استبدادي نظام کې د زور او ظلم او زیاتي په سیستم کې د زور او ظلم په ټولنه کې هغه خلک چې په هیڅ خبر نه دي هغه محترم خلک دي، ځکه چې هغه په پټو سترګو د ظالمانو د واک او زور د خاوندانو خبرې مني، نو بنان دوی شاغلي خلک پکې بالکل دلیل نه راوړي، شک نه کوي، استدلال نه کوي، بس دوی بس سم خلک استدلال د دولت سره نه کوي. د دوی باندې چې مسلط خلک دي دغه څخه د پښتني توان نس پیدا کول، ځکه چې څوک معلومات ونه لري هغه د چیش په اړه کې د چا څخه معلومات وغواړي.